محبت امارات حق ګټونکی د امت امارات هر باطل رزوال د څشتن د لوړ مورال هر باطل رزوال د څشتن د لوړ د تورخم وضعیت خو ښه نه دی. هغه په دې وجه باندې چې د پاکستان د حکومت له طرفه څخه یو طرفه فیصله سوې ده چې تاسې په موټران او مریضانو ته پاسپورټونه جوړوي، اویزې به جوړوي او اویزه او پاسپورټ زموږ د خلکو څخه د موټروانانو څخه غوښتنه وکړه. هغه راته وایي چې دا موږ نسو جوړولی، دا موږ ته ګرانه ده. اویا کاله چې موږ سره کم کاروبار کړی دی، پر دې فرضي کرښه مې څنګه کار کړی دی، موږ به په دغه رقم کار موږ سره دغه حکومت مني، موږ به دا کار کوو. تاسو ستاسو په کچه باندې ناسته دی کرنیل سروي سره ناستې شوې، تاسو ورته وینا کړې دي عمل څه وکړو؟ موږ د دوی سره ناسته وکړله. موږ ورته وویله چې تاسې دا فیصله د ماخستن پر 10 بجې باندې کړې ده چې تاسې روډ بند کړي، سړک مو بند کړي، دروازه مو بنده کړله. یعنې دا تاسې په خپل سر باندې دا فیصله کړې ده، زموږ سره مو خبره نه ده سوې، نه زموږ د مشرانو سره خبره سوې، نه د موږ سره خبره سوې. د ماخستن پر 10 بجې دې وویل تاول دا دروازه بنده کړي، اویزه او پاسپورټ یې جوړ کړي. د اویزې او پاسپورټ جوړېدل پر 10 بجې باندې زموږ څخه غوښتنه کړې ده. دا ستاسو دپاره نه وه په کار، موږ ته به مو خبر کوئ، موږ خبر سوي وای، موږ به یا خپل موټران ګرځولي وای یا تجارانو سره خبره کړې وای، موټران به یې ګرځولي وای. موټران نه ګرځولي چې کومه فیصله مشرتابه کولی هغه به مو بیا درسره کړې وه. دوی داسې راته وویل چې موږ ته د اسلام آباد خوا څخه اډر سوی دی چې دا کوم کرنیل او میجر و زما سره موږ سره چې کښېنستل، موږ د استخباراتو مدیر او د ګمرک رئیس او د ترانسپورټ مدیر او د کنډکي لیوا مسؤل رئیس ارکان زه موږ دا ورسره کښېنستو، دوی سره مجلس وکړ، دوی یو میجر ولو یو کرنیل، د دې دوه سره خبره وکړه. هغو راته وویل چې موږ ته د اسلام آباد له خوا څخه داسې اډر سوی دی، نور جزئیات داسې نه ویل چې یا دغسې خبره ده یا داسې، صرف یې دا ویل چې موږ ته د اسلام آباد اډر سوی دی، موږ دا دروازه دغه رقم کوو چې پاسپورټ به د مریضانو څخه هم وي او د موټروانانو څخه به هم وي. او دې خبرو چې تاسو ورسره کېناستئ چې تمه داسې هیله شته د سوداګرو د ځکه په سلهاوو ډېر موټرې ولاړې دي، دوی ته داسې تمه څه شته چې د دوی په هغه ګړي باندې موږ راواتو، موږ د دوی مجلس سره کاوی، د دوی میجر ماته وویل چې انشاءالله مازدیګر له خبره کېږي. بیا چې زه معلومات سره وکړم و انشاءالله موږ په میټینګ کې په میټینګ کې خبره روانه ده، بس داسې خبره یې تر اوسه پورې نه ده راسه کړې چې سبا لا نه بل سبا به دا وکړم. صرف دونه خبره راته وایي چې مازدیګر ته ماښام ته زموږ میټینګ روان دی، دوی ټولې خبرې میسجان د ما سره ستا چې زه د دوی څخه معلومات وغواړم، دوی راته وایي بس مازدیګر ته زموږ میټینګ روان دی، انشاءالله لار به خلاص شي، انشاءالله لار به خلاص شي، داسې راته وایي. یوه خبره داسې شی خبره نشته چې هغه موږ دوی ته ووایو چې دوی موږ ته دا پلمه وکړي چې دغه شی ده. پلمه خبره خو نه ده کړې، زموږ د دوی په میاشته کې په 15 ورځې کې زموږ د دوی کمیټه سره کښېني، د مشران په اسلام آباد په کابل کې سره کښېني، بس دغسې یو دم فیصله وکړي چې د مهاجرو فیصله یې وکړه، داسې یو دم فیصله وکړي د خپله ځان سره د دې موټرانو پر برابر باندې د دې مریضانو پر برابر باندې فیصله وکړي چې تاسې مریضان دي پاسپورټ جوړوي. ما ورته مریضان ستاسې ډاکټر ته درځي، تاسې ډاکټر لرئ، هسپتال لرئ، موږ پیسې در وړو، پر تاسې باندې فقر نه کوو، نه فقر در باندې کوم، پیسې در وړم، ستا اقتصاد برابرېږي، زما به مریض الله جوړوي. څه امید او تمه ورکوئ دغو سوداګرو ته چې دغه په سلهاوو موټرې ولاړې دي؟ د موټر والا سره مو اوس مې د ترانسپورټ د موټر دغه سره معلومات وکړې، ما تاسې څونه موټر ولاړ دي؟ تقریبا د 1400 څخه زیاتو کم پکښې داسې موټر ولاړ دي. او د ګمرک والا سره معلومات وکړې، مال شیان خو به د دغه خراب سوي نه وي، نو دوی راته ویلي چې تر اوسه پورې خراب سوي نه دي، د خرابېدو خواته خامخا به روان وي، یخ دي تر اوسه پورې خراب سوي نه دي. نو موږ خو زموږ په لاس باندې خبره نه ده، خبره چې دا یک طرفه د پاکستان حکومت کړې ده، د پاکستان د حکومت په لاس باندې ده. که دوی اوس ویلي چې دروازه خلاصه که به زه اوس دروازه ورسره خلاصوم، خلاصه ده زموږ د طرفه څه، او که نور خو نو بیا د دوی په لاس باندې ما ته معلومات نشته. موټروانان راغلي وو، هغو ته مې دا خبره وکړه، پرون د نوړمه ورځ ډېر خلک راغلي وو، تقریبا 100 کسان شاوخوا خلک راغلي وو. هغو ته مې وویل که تاسې پاسپورټ او اویزه سره منئ
خو زه به دغه کار یې لکه معقول موږ په ټوله ژوند دا نه منو. موږ ته به ډریور او کلینر دواړه به موږ سره پرېږدي، بیا موږ د دوی سره دا لاره خلاصوو. موټروانانو خو داسې وویل، ډریورانو موټروانانو څه څه تجاران پکښې کې وو، هغو داسې خبره کوله. موږ خو د دوی سره دا خواهش کوو چې دا زموږ او د دوی ملک موږ سره ګاونډیان یو، بیا سره مسلمانان یو، بیا د اقتصاد ضربه دوی خپله لري. زموږ حکومت نوی جوړ شوی دی، نوی پر پښو درېدلی دی، 2.5 کاله کېږي چې زموږ حکومت روان دی. موږ هم اقتصاد ته ضرورت لرو، دوی هم اقتصاد ته ضرورت لري. موږ د دوی څخه دا غوښتنه کوو چې دوی دې پر خپل ولس باندې او زموږ پر ولس باندې پر دواړو باندې ورحمېږي. زموږ سره دې دا خبره یوه طرف ته دي کې دا دومره مسله نه ده. د 80 کاله کېږي چې پر دغه لار باندې موږ دوی سره ځو راځو، تذکره او شناخته کارت او چا سره پاسپورټ، د چا سره تذکره، د چا سره شناخته کارت، موږ د دوی قرابتونه او نږدېوالي سره شته. موږ دا ورته وایو، زه خو دا ورته وایم پر دوی دا غږ کوم چې دوی څه شي وکړي، دا لاره دې بس په هغه 80 کاله رقم چې شوی ول هغسې دې خوشې کړي، بس خلک دې نه زیري، نه دې دوی خپل ولس زیري، نه دې زموږ ولس زیري. دا باندې مثلا نه حل کېږي چې دوی موټران ودري یا د تجارانو مالونه خرابېږي یا دې خواته تقریبا 1400 زیاتو کم پکښې چې ما اوس ترانسپورټ والا سره معلومات وکړي، هغه راته وایي دومره قدر موټر دې خواته ولاړ دي، دغو نه 2 واره هغه خواته ولاړ دي، دوی خواته. او د دوی هم دغه د سبزیو د مالټیو د هر څه وخت یې دی، سیزن یې دی. زه نه غواړم چې د دې خلکو د دې ولس یا د هغه طرف یا د دې طرف د کم شی خراب شي. زه غواړم چې موږ د ورورګلوۍ په فضا کې، د مسلمانۍ په فضا کې د ګاونډیتوب ښه ګاونډیتوب سره وکړو.